د ستر او بخښونکي مهربانه خدای تعالی په نامه د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمندو لیدونکو په سلامونو نیکو هیله مو هرکلی کوو. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او د خوشحالیو څخه ډکه ورځ مو ترسره کړې وي او د خوشحالیو څخه ډکه شپه مو هم پیل کړې وي. قدرمن لیدونکو دا د بیا هم یو ځل ډېر زیات خوشحاله یو چې د جوړ په خیر د خپرونې وار رسېدلی دی او د دې خپرونې په وړاندې کېدو سره ستاسو په درانه چوپړ کې سره د خپلو ټولو همکارانو حاضر یو. خدای دې وکړي چې تاسو هم د خپرونې تر پای شیبو زموږ سره ملتیا وکوئ او د جوړ په خیر خپرونه په ډېره زیاته مینه له شمشاد نړیوال تلویزیون څخه وګورئ. پهلوان لالا ته هم ښه راغلاست یم د سفر څخه مننه کومه یو ځل بیا د لوی ټیکسن تعالی په نامه د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمنو لیدونکو یو ځل بیا هغو افغانانو ته چې د هېواد او د دې خاورې بچیان په صداقت او په اخلاص خدمت کوي هغو ته ځانګړي سلامونه او نیکې هیلې او بیا هغو مسافرو ته چې د خپل کور او د خپلې کورنۍ د غړو نه بهر تللي دي او د دې خاورې نه یې بهر سفر کړی ده. هر چیرې سیاسي خوشحاله او ښه شیبې ښه وخت ولرئ. قدرمنو دوستانو د جوړ په خیر خپرونه د شمشاد نړیوال تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه دا اوس تاسې تکیه ورته وکړئ ګورئ زموږ سره یاران ملګري زموږ سره خپل دوستان ټنګ ټکور عزیزان را سره دي. دوستانو ورخطا کیږئ مه او مه خفه کیږئ. زما ورور زما زړه ته نږدې زما میرویس شوقي او زما شنزابیس بار را سره ولاړ ده. دوستانو د ده جاغور همیشه د ټوپک د جاغور په شان همدغه رقم ډکي غړمبېږي بلکل. نو که هر څه زه ورته وایم اصلي ګزاره یا سره وکړو حوصله را سره وکړو نه را سره کوي او همدغه رقم زمونږ ګران نور هم زموږ شوقیان زموږ هغه همکاران چې را سره دي زرمل ورور لکه د اطلاع استاذ شوقي د ښکلی ستاره باب غږي غوث الدین استاذ منګی غږی را سره میلمه هم نهزاد ورور تاسو هم ښه راغلاست یم په خیر راغلی. مننه اندېښمن صاحب سلام تاسو ته د شمشاد رادیو تلویزیون ټولو مینهوالو ته چې په دې ټایم باندې مونږ ګوري او یو خاص سلام هغه مینهوالو ته چې د وطن نه باندې دي. سلام میرویس لالا ته پهلوان لالا ته ډېر زیات خوشحاله یم چې تاسو سره په خپرونه کې میلمه یم او هېڅ داسې خیالات ګورم دا اوس هم داسې فکر کوم چې په ویښه نه یم په خوب کې هلته ناست یم او یو لاس پورته کړه خدای پاکه ګل کاکا هر چیرې په خیر راورسې خدای صحیح سلامت راورسې نو چې کومه ستونزه ورته چېرته پیدا شوې نه وي. امین. باران ما ماښام مې ولید ما نه مخکې را ننوته بیا راغلی چیرې پټ ده هلکه سیار چیرې راځي چې نه که تر څو هغه راځي میرویس لالا ته به نوبت ورکړو بلکل هغه به هر پیره لږ زره ځنډېږي لاره کې ځنډېږي راغی دروازه خو ټکوي لکه چې راځه په خیر راشي راځه ګل کاکا دروازه هم تا دپاره وازه پرېښې وه راځه هغسې راځي له موږ سره جنګ کوي موږ نه پرېږدو اورې یا الله خیر یاره ګل کاکا مسافرۍ وښلی ده که نه په دې خاطر یا الله دې په خیر کور ته بوځه یاره ګل کاکا هغه ورځ ګل کاکا ورته راځه که کار پرې چې لاړ شو کور ته کور کې به څوک نه وي کور کې څوک نشته ګل کاکا هغه زموږ ارمان ده چې ورځ په خندا په خوشحالي راشي هره ورځ راځي به دروازې په خوله ستړي به شي هلکانو ځوانانو او ګرانو کتونکو ځانګړی سلام د ګل کاکا د خوا نه در خوښ ما ونه وایي ګل کاکا ما ونه وایي دغه هلکانو تاسو ستړي به شئ مېلمنو په خیر راغئ دې مار وخت راوړه تاسو ستاسو خپله ډېره ګل کاکا څو ودونه دې کړي پرېمې ده که نه چا نیولې په خپل مې نه ختې ده که څو ودونه دې کړي ماشاءالله بس درې ودونه مې کړي دي او سرنوم ته م د خیره که د الله امادګي نیولې ده جنګیالو سره څنګه خپې مې کار نه کوي خیر راځه ړوند یم شوما په دې آخر وخت الله دې نه کوي الله دې نه کوي همدا قد دی بره کښېنه بره دا قد دی کښېنما باران ورېږي زما په خیال ټیپ خو دې دلته پټ کړی او که نه باران ورېږي واورې په قرار په خیر راغلی خدای دې خوشحاله کړه وده که نه زما زوړ ملګريه زما انډیواله بلکل په انګلیسي ورته وایه thank you very much هی جانمن هی جانمن یاره په خیر راغلی یو ځل بیا ځانګړي سلامونه تاسو چې هغه غوث الدین جان راغلی و راغلی نه ښکارې که نه که خدای دې ختم جي کړي د خیره ورځه چې زه پېږم بیا به بیا کوم دې غم زیری راوړی میرویس لالا زه دا یو شعر ستاسو او د ټول افغانستان اورېدونکو ته ولس ته ډالۍ ده ټول افغانستان ته او خصوصا حاجي صاحب نور آغا ته سلام ورلیږم او دا شی ورډالۍ کوم حاجي صاحب نور آغا و ټوپک دې کې دا ولې وژنې پې خپل ځان لږ فکر وکړه یا ټوپک دې کې دا ولې وژنې پې خپل ورور لږ فکر وکړه
سوجو کدریوان کی پورور بچ پورا ارمان کی ځان سره سوجو کدریوان کی پورور بچ پورا ارمان ورځ په ماشر باندې ولاړ دی مختور لږ فکر وکړه د بل په لمس رانه خپل کور لږ فکر وکړه د بل په لمس رانه خپل کور ټوپک لیکي دا ولې وډې پې خپل ورور لږ فکر وکړه د بل په لمس رانه خپل کور او لږ فکر وکړه د بل په لمس رانه خپل کور زړه د وجود نه نه بیلیږي هر څوک په دې باندې پوهېږي زړه د وجود نه نه بیلیږي هر څوک په دې باندې پوهېږي او که نن د دوست د درکوي سبا پیغور لږ فکر وکړه د بل په لمس رانه خپل کور او لږ فکر وکړه د بل په لمس رانه خپل کور ټوپک دې کېده ولې وډې پې خپل ورور لږ فکر وکړه د بل په لمس رانه خپل کور او لږ فکر وکړه د بل په لمس رانه خپل کور کې د ټوپک قلم راواخله قدم په نیکه لار واخله ویم کې د ټوپک قدم راواخله قدم په نیکه لار پام کوه چې نه کړې څوک په خپل کور کې بې کور د بل په لمسه ولې ورانه د پردي کور ای د پلفک او ولې ورانه پردی خپل کور دا مو د پلار نیکه وطن دی او د کلیوال اشرف مسکن دی دا مو د پلار نیکه وطن دی د کلیوال اشرف مسکن او غلیم ته وښایه د خپلو پټو زور لږ فکر وکړه د بل په لمس رانه خپل کور او لږ فکر وکړه د بل په لمس رانه خپل کور او غلیم ته وښایه د خپلو پټو زور لږ فکر وکړه د بل په لمس رانه خپل کور او لږ فکر وکړه د بل په لمس رانه خپل کور پوه جواد جان کومه دوستانو زموږ عزیزانو ډېره ډېره مننه د میرویس شوقي څخه او وروره په خیر یې خیر سي بېګا دې ډوډۍ چی خوړلې رښتیا نه وایم که زما لالا د چرګانو غوښه خوړلی خلک وایي د چرګانو غوښه ګیدړان خوري ها نو ګل کاکا راغلی ده بیا به هم ترېنه پوښتنه وکړو په خیر علي په خیر زه علي خوشحاله که په خیر چېرته رالم په سهار وخت چې راځم ستا خبره ما سره نه یو غم را باندې رالوېدلی غم دا دی وروره مسیح مې مریض و مسیحان هم لري 3 میاشتې کېږي چې زه په ډاکټرانو ګرځوم خو یو ډاکټر ما پیدا نه کړ یو راته وایي تور زړی دی یو راته وایي چې سپین زړی دی څه شی ده سپین زړی دی او تور زړی دی او د جګر سوری دی د دا د یو وینه کې میکروب دی یا الله دا کوم خلکو ته پاتې شوم هر ډاکټر ته چې ورځي بېلابېله ناروغي نوم پرېږدي بله خبره غوث الدینه یو ډاکټر د بل ډاکټر نسخه هم نه مني وایي دا د چټي ورته هغسې ما د بد راوستی و پیسو نه اخلاص کړم کنګال یې کړم در په دره خاورې په سر یې کړم زه نه پوهېږم چې څه وجه ده ډاکټران زموږ خراب دي یا زموږ دوا خرابه ده او یا موږ خرابه یا دا مرض خراب دی ګل کاکا دوا ټوله بې کیفیته ده دوا زه به خرابه درته وایم او پروان یې ورته وایي
او په لنډه شانتي لنډه شانتي اصلا کې که چیرې موږ له خپل ځان سره له خپل مخ سره او له خپل تصور سره له خپل هر څه سره موږ سوچ وکړو زموږ په خاوره کې نن سبا هر څه شته تاسو وګورئ چې یو پښه پرې کېږي او بېرته ورته اچول کېږي نو ضرورت د موږ څه شی شته چې موږ بل ملک ته ځو اصلا کې که چیرته د موږ خلک په تنګ سوي صحیح ده نو که د تفریح لپاره د یوه خورۍ لپاره ځي لاړ دې سي او که نه یې هڅه دې وکړي ستونزه د همدغه ده چې د موږ ډاکټر صاحبان زموږ کوم کسان چې هغه نوبت ورکوي نسخې ورکوي او هغه خلک یعنی مشکل زمونږ په ډاکټر کې به اکثریت زه نه ینم اکثریت مشکل زه په چیز کې ینم په دوایي کې بې کیفیته دوا کې ګورئ تاسې وګورئ چې د موږ هېڅ کوم خلک چې هر رشته کې کار کوي خو دې خلکو ته د ولس ته د قام ته د ملت ته هېڅ هغه رقم په اخلاص کار نه کوي زه درته په هغه ښه ساده ژبه وایم ښه ګل کاکا یو ګران دوست زموږ سره په اړیکه کې ډېر وخت نه پاتې ده بل السلام علیکم وعلیکم السلام ښه راغلاست درته یم په خیر راغلی خپرونې ته ښکلی نوم دې له کوم ځای څخه ستاسو نه نړۍ مننه کوم ګرانه چې خپرونه کې دې راسره برخه واخیستله ښه راغلاست درته یم دا راته ووایه چې څه خبرې دي ستاسو په ولایت کې ستاسو په منطقه کې خیرتي ده فضل د خدای د خیر او خیرت ده او نن هوا ابر د باران ودېږي نو د خدای رحمت ودېږي خوشحاله اوسه ګرانه ګل کاکا هم راغلی ده او له ځانه سره خپرونې ته موضوع هم راوړې ده موضوع هم د بې کیفیته دواګانو په اړه ده نو ستاسو نظر څنګه ده د چې بې کیفیت قامتن وانه نو ګل کاکا وایي چې ځینې دواګانې البته چې زموږ ماشومان یا موږ خپله ناروغه شو ډاکټرانو ته لاړ شو نو موږ ته بې کیفیته دواګانې راکوي نو موږ باندې سم تاثیر نه کوي نو ستاسو نظر په دې اړه څه ده ګل کاکا خپله خو د ننګرهار او زمری جان سیمې به پېژنم مطلب دا چې د ننګرهار خو بالکل ټول افغانستان کې د ښه ډاکټري ښه وسایل نشته که ښه وسایل وي ښه دوایي نشته مشکل اساسي دی چې افغانستان خدای جوړ کړي خو مشکل نه پوهېږي خلک هم ډاکټران هم د تجربه صحیح نه لري نه پوهېږي دا مقصد که ایسالي د هغه دوا ورکړي دوا درسته نه ورکوي مننه کوم ستاسو نه خوشحاله اوسئ که زموږ د خپرونې په اړه څه نظر لرې پهلوان لالا میرویس والا او تر څنګ یې هم نیکزاد ترور که کومه غوښتنه مو مهرباني خبره هم لرو میرویس والا یو جهان مننه میرویس جان موږ دې نه ډېر خوشحاله وو موږ هر شپه همدلته پروګرام ته منتظر یو چې تقریبا کوم شل د ما خپله تماس نیولی خو ارتباط همدغه نه دی شو تاسو نه یو جهان مننه کوم خدای ژوندی لره همیشه ګل ګلزار اوسئ دغه چې افغانان خوشحاله اوسئ خدای پاک تاسو خوشحاله وي خوشحاله اوسئ ښه شپه ولرئ د خدای نو زیارمن وروره زه به درته یو کیسه وکړم ګل کاکا زما غږ اورې زما ورور محمد ګل استاد مریض و ډېر کلک زمونږ پې سلامونه کوه دا مریض و ما ته ویلي ته له ما سره لاړ شه چې ما پیواز شه زه جوړ تیار وم ته مریض شوې نه زه جوړ تیار وم زه دلته زمونږ استاد چې د خاورې د ملک د لوی پکتیا او کس ته بیچاره الله دې هغه دغه ماشوم ته روغ صورت ورکړي امین ما به هر وخت کې هغه د وینې سرطان و اینه به یې وچېدله ما به هر درې مصیبات ډاکټرانو به راته ویلي هینه به اوله مې 1500 سي ورکوله بیا 400 شوه بیا 300 شوه 250 شوه بیا 200 ته راغله کنه هر وخت دی ما ته زنګ ووایي زه ورځه مینه ورکوم خو دلته هغه کوم زمونږ شفاخانه کوم مرکزي شفاخانه کې سینه ورکول کېږي هلته هغه زمونږ ډاکټران چې دي که نه ډېر ښه قابلیت ډاکټران لري ښه لایقه دي نو زه جوړ تیار یم زه په خپل ځان کې په خپل وجود کې کوم مشکل تکلیف باندې لرم خو زه د سره لاړم پیواز باندې چې زه د پیواز یم خو کله چې د چې ورته وایي په هغه انګلیسي ژبه شیټپ ورته وایي چې ورته وایي هغه ټول بدن چې چک کېږي د ځان چکینګ ښه ما ته ویل ځان چک د دوا 2000 روپۍ شوه زه جوړ تیار وم ما دې نقصه دې 16000 روپۍ لیکلې وه نو ته خپله فکر وکړه ګوره اصلي کې بعضې ډاکټرانو کې نقص ډاکټران د خپل نقص اصلاح کې هغه ډاکټران چې د دوی له صلاحیت تک ټیټ کاري هغه د جګ صلاحیت کار نه کوي که نه چې یو سړی نرس چې ټیټ ډاکټر یې ګل کاکا ډېره بښنه غواړم سړي خبره چې په زړه کې پاسي بیا درم انفجار کوي چې که نه زړه کې ارمان پاتې کېږي نو دا هغه ټیټ ډاکټران چې دي ټیټ نرسان چې دي هغه په ښه کچه په جګه کچه څه نه پوهېږي هغه د جګو کچو دغه نه ورکوي نسخې نه ورکوي متخصص ته دې ورسي متخصص نه دې نسخه واخلي او بیا دې ښه دوایي ورکوي او هغه کسان چې هغه بې کیفیته دارو درملو دوا او ګولۍ او شربتونه راواردوي
یو لاس ورته پورته کړي. خدای دې زما مرض ورولي، زما دا سپینې مرض چې الله هغه ته ورولي. بس نو نګزات لالا ته به ورشو. بالکل مهرباني. صحیح اماده کړي دوستانو ته. یوه خاصه سندره مې ګل کاکا ته راوړې چې مسافرین کړې پهلوان لالا که نه، مسافرین راغلی و ایران او پاکستان داسې یونان والي که نه، ټولو مسافرو ته د ډالۍ او د میرویس لالا په اجازه چې د مینهوالو خوښ شي انشاءالله. خاونده څه قسمت مې خوار دی مزدورو خوړم، یا مورې لاسونه مې تڼاکې دي کارو خوړم، خاونده څه قسمت مې خوار دی مزدورو خوړم، یا مورې لاسونه مې تڼاکې دي کارو خوړم، لاسونه مې تڼاکې دي کارو خوړم. رحم په چا کې نشته زورواکي ظلم کوي، په ما مظلوم پټکي لکه د فلم کوي، په ما مظلوم پټکي لکه د فلم کوي، وړي ګرمو کړم لیونې جمې ساړو خوړم، مورې لاسونه مې تڼاکې دي کارو خوړم، وړي ګرمو کړم لیونې جمې ساړو خوړم، مورې لاسونه مې تڼاکې دي کارو خوړم، مورې لاسونه مې تڼاکې دي کارو خوړم. که نه ویشې که نه څوک مې له کلي شړي، څوک مې له ښاره شړي، څوک مې ماشوم بولي بیا مې له کاره شړي، څوک مې ماشوم بولي بیا مې له کاره شړي، له دې زورواکو نه یم تنګ د دې نخرو خوړم، مورې لاسونه مې تڼاکې دي کارو خوړم، له دې زورواکو نه یم تنګ د دې نخرو خوړم، مورې لاسونه مې تڼاکې دي کارو خوړم، مورې لاسونه مې تڼاکې دي کارو خوړم. کارو خوړم. واه 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 مورې لاسونه مې تڼاکې دي کارو خدای دې خوشحاله کړه. ډېر ډېر په زړه پورې. زما یوه خبره پاتې وه، بله مهرباني وکړه. امر په ځای کېږي، دا ورځمره ووایه ووایه. ژوندی اوسي ژوندی اوسي، د غره زمری دغه یې ده. ګل کاکا مخکې له هغې نه چې ته وایې پهلوان الله څوک راغلی دی. ورشه ورشه دا ضرور دی. مخکې له دې نه چې څوک راواخلو وردو قدرمنو دوستانو، زموږ یو لنډ شان زیری ومنئ، زیری نه پاتې شي. موږ سره ګل کاکا خپله خبره کوي. الله لرو برو پښتنو ته چې د هېواد او د نړۍ په هر کونج کې ژوند کوي. قدرمنو دوستانو، زموږ خپرونه جوړ په خیر هم دا و د شمشاد نړیوال تلویزیون څخه، بلکې بلې د شمشاد نړیوال راډیو څخه هم ګورئ. قدرمنو دوستانو په ژوندۍ بڼه همدا اوس له موږ سره ملګري بیا هم لاس په ماشه ناست دي. څوک شته هم اړیکه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په خیر په خیر په خیر. غېږه خوراکه ستړی مه شي وروره. جوړ په خیر. داخل جاجي او غازیانو له کومې خورالې زړګیه؟
پروانه نه ما خو ډېر زیات انتظار وکړی وایسته او البته هر وخت مې هڅه کړې ده چې ستاسو سره زه په اړیکه کې شم خو البته د برنامې د جوړېدا د تاریخ او وخیم چې دا لومړی ځل د ستاسو سره په اړیکه کې نو مبارک خو دې راته وایه که نه ګرانه خوشحال سلیمي خبرې کوم د شاشعي ده بالکل وای په انتظار ولاړه یې سرې دې مانګولې دي تا به ښایسته کړه روسۍ پخې سنځلې دي نو خامخا نو بس یو لاین ډېر خلک په انتظار کې نو بس څنګه خوشبخته ته وې چې اړیکه دې روغ شه مهرباني وکړو ګل کاکا راغی ویې ویلې چې تور جړی سپین جړی خړ جړی خړ جړی هم پکې شته ګل کاکا خړ جړی او بس هر څه دواګانې کوم نه لګېږي علت څه شی ده وروره پروانه نه اول خو اجازه راکړئ چې زه خپل ډېر مشر ملګري البته مهرباني میرویس شوقي ته سلامونه وړاندې کوم وعلیکم السلام مننه خوشحاله اوسه البته اکثره په برنامه کې لږ لږ راڅرګندېږي خو خوښېږي مې په دې چې هر وار راڅرګندېږي په برنامه کې له یوې ښکلې او ډېرې ښایسته موضوع سره راڅرګندېږي موضوع خو ډېره ښه ټاکل شوې ده او ډېره ښه موضوع هم ټاکلې ده البته زما او زما په شان د نورو افغانانو د زړه هغه ښه موضوع هم ټاکلې ده غواړم دغه خپل یو درد شریکوم تېره جمعه چې نن هم جمعې ورځ ده او تېره جمعه زما موټرونه البته د روماتیزم تکلیف لري څو کلونه وشو چې د هغې دپاره البته داسې ووایه چې یو شپږ میاشتې دمخه په جلال آباد کې یو ډاکټر الحاج ایمل شکرزی هغه د روماتیزم دوا البته ډېره ښایسته او مفیده او ګټه ورته کړې ده او ورته رسولې ده حتی چې دوا یې قطع شي نو زه مجبورېږم په دې چې پېښور ته انتقال کله جمعه زه دغه نسخه خلاصه وه او دوا د مور مې خلاصه شوې وه او زه تللی وم ماته چې زه دوا مې خلاصه کړه زه لاړم د جمعې د لمانځه نه وروسته زه سره لاړم مارکېټ ته په څلورو دواخانو کې مختلفو دواخانو کې مې پوښتنه وکړه د هغې نسخې وروره دا دوا نشته وروره دا دوا نشته خو د درېیمې دواخانو سره مې پوښتنه وکړه چې ډاکټر صاحب محترم ولې نشته و چې دا ما خپل ته ښه مننه کوو کور ودان خوشحاله اوسه چې خپرونه کې سره برخه واخیستله میدان جوړ کړ کور ودان خوشحاله اوسه خبره خو زیارت کې بنډاره ده خورې ته هم پکې راځه خبره دا ده نه پوهېږم چې خدایه دا به څه کېږي او څه به نه کېږي ولې زمونږ افغانان مجبوره شي پردي هېواد ته خپل مریضان بوځي ولې موږ کې کوم کمی دی دا سوال چا پالوانه چا نه کوو ولې ګل کاکا داسې خبره ده چې اصلي کې باید منګه ګوره ګل کاکا وسایل لرو ګل کاکا اصلي کې زمونږ مشکل دا ده چې موږ یو په بل اعتماد نه لرو موږ یو په بل اعتبار نه لرو موږ یو په بل باندې غلی موږ یو په بل باندې داسې بې اعتماده یو چې قطعا موږ د خپل شي ته ارزښت نه ورکوو درسته ده که نه که موږ خپل خلکو ته ارزښت ورته قایله سو احترام ورته وکړو او هغه هم دلته یو په لکه موږ ته قایله سي نو موږ نه مجبورېږي چې موږ بلې خوا ته لاړ یو خبره دلته کښېنه او چاته یو 5 روپۍ ورکړه ستا کور ته ډپلم راځي ډپلم دغه څه ورته وایي ډاکټرۍ ډپلوم راځي دا راځي که نه بیا پوښتنه وکړله ګل کاکا په دې موضوع به نورې خبرې هم دوستانو سره کوو پهلوان الله ته به ورشو چې دا هم دوستانو ته سامانه کړي دي پهلوان الله نه به واوړو څه شی دي ورځه دې بخیر څه شی میرویس څه شی وروره بس زمونږ خوښه ستا خوښه زمونږ خوښه ده چې زمونږ یو ډېره بیبیاجي غوښتې دا شی ښه دا څه وایلو ورځئ بس زه به سره خیر سر ته ومه پروا نه کوي ښه ما ته ورورې نو داسې دا یعنې ما ګوره درته ویلې که نه چې ښه دارو خلکو ته ورکړي هر وخت به ما ته ورځي همیشه به له همغه ځای ښه دارو اخلي زمونږ ریحان صاحب وګوره ښکلی شعر انتخاب کړی ده هر سړی خوښوي هر سړی خوښوي نو ځکه ګوره که نه ځکه ښه انتخاب ښه انتخاب وي مزرانه اسې نسې زړه در پسې واچوم مزرانه اسې نسې زړه در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم مزرانه اسې نسې زړه در پسې
په سفر خدای دې د بخت بیړۍ روانه کا زه خو په سفر خدای دې د بخت بیړۍ روانه کا زه خو په سفر خدای دې د بخت بیړۍ روانه کا زه خو په سفر خدای دې د بخت بیړۍ روانه کا هله ودرېږه لالیه سیو بدر پسې واچوم ودرېږه لالیه سیو بدر پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم او که نه پاستی باپا جی دتا نارا در پسی واچوم پاستی باپا جی دتا نارا در پسی واچوم لپی لپی ویني باپا خوله در پسی واچوم لپی لپی ویني باپا خوله در پسی واچوم ودرېږه لالیه اوبه در پسی واچوم ودرېږه لالیه اوبه در پسی واچوم لپی لپی ویني باپا خوله در پسی واچوم لپی لپی خپله به ریحانه د اتڼ مخې ته وځي 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 داسې نه په سپین لاسي تمبه در پسې واچوم داسې نه په سپین لاسي تمبه در پسې واچوم لپې لپې ویني به په خوله در پسې واچوم لپې لپې ویني به په خوله در پسې واه واه پهلوان لالا واه خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي الله دې ډېر وکړي. زیات خوند یې وکړ. استاده میرویس لالا دې د ځان سره راویښ کړه ګوره دا خو داسې ده که نه کله چې څوک سړی خطا باسي هغه دغه راقوي که زه چې وایم د میرویس په زړه کې سور اور بل ده هغه دغه ځای ده زه د بل خوا نه دغه یم قدرمن دوستانو تاسو هم کولی شئ چې همدا اوس خپل ګرځنده ټلیفون راواخلئ او په خپرونه کې راسره په ژوندۍ بڼه برخه واخلئ د اړیکې شمېره د 0 اړیکه هم ده چې څوک له کوم ځای نه بلې. السلام علیکم. بله سلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه راغلاست درته وایم ښکلی نوم دی له کوم ځای څخه؟ حکمت الله یم د کندوز خوست کې ده. ښه راغلاست درته وایم خپرونې ته ګرانه په خیر راغله. نو دا راته وایي چې په کندوز ولایت کې څه خبرې دي خیرتي ده؟ په کندوز ولایت کې خو فعلا آرامي ده کراري ده انشاءالله هېڅ خبره هم نشته ده مونږ خو په خوست کې یاستو. بس الله دې وکړي چې په ټول افغانستان کې قراره اوسي امنیت تامین اوسي. نو ګرانه دا راته وایي چې خپرونه دې تر دې دمه ولیدله نو مهرباني د خپرونې د موضوع په اړه که څه نظر لرئ مهرباني وکړئ. پهلوانې په هغه باندې خو معلومات نه لرم د پهلوانو میرویس خان ته ډېر سلامونه وایم وعلیکم السلام. سلامونه وایم یو سندره م هغه درلودله ما لکه دغه خپره کې مهرباني دا چې وایي ریدې ګله ګلالۍ ببو جانې ته دې وړله ریدیه ګله ګله ریدیه ببو حتما به ببو جانې ته ویسي. نو ګرانه ستاسو نه مننه کوم خوشحاله اوسئ ښه شپه ولرئ. والا مسافر اسرو بس الله دې د مسافرۍ شپې در باندې په خیر سره تېرې کړي. ګل کاکا جار ما تا خو مسافرۍ دونه زور کړی ده چې یو دقیقه دغه ټایپ موږ ته نه راکړي چې موږ یې واخلو. مسافرۍ کې دا ټیپ هم ځان سره وړی و بدر سره. ګوره ښه مسافري خو سخته خواري ده که نه ټپه څنګه ده بله راځه راځه روزي به خدای درکوي. نه بله وایي چې ټیپ مې شپې به څنګه تېرومه. یو شی د مسافري په باره کې که ته راچوې نو ښه به دي واوره که نه واوره وایي مسافري سخته خواري ده ګودر ته راسه پراټې تقسیموي
مهرباني څه دې ویل تا یو شعر ماته مسافرۍ کې صبر راغی زه لاړم مسافرۍ باره کې ماته یو شعر تا د دې په اړه څه ویلي دي د ټیپ په اړه دي نو بیا به زه درته شعر ووایم صحیح ده دا ټیپ خو داسې کار دی که نه وړوکوالي کې به زه هلکتوب و که نه به زه به کوم دینو مجلس ته تلمه نو دا ټیپ به راسره و نو ته مشر یې که دا ټیپ مشر یاره ما نه به دا ټیپ مشر به ډېر پخوانی دی او ډېرې ښه ساتلی یم دا کوم شعر وایي یو شعر د مسافرۍ باره کې مسافرونه زیات دي که نه یو زبردست شعر راکوړي اوس د وطن یو د شعر شعر لنډ وایه که نه خبرې لنډې لنډې وایه د لارې سر د څوک به ځي څوک به راځي شی ورته وایه لنډ ورته وایه چې خو تا په کمپیوټر کې او کمپیوټر کې شته دی خیر خو هغه بیا لږ وخت جانانه نیسي تیرې ګاګې جانانه تیرې ګر کې نو میرویس لاله ته به ورشو بل هغې نه چې بېرته بیا به زه هدایت الله سره غوږونه وچنګوم بیا یاره ما خو دا شی 200 پیرې به د تلویزیون ویلی یم دی خو په خدای د مازدیګر نه زما مغزه خراب کړو دا به وایي بېرمي څه شی وایه بېرمي وایي وخزه بابا اوس مې بلا وکړه عالم دا ساوه مې چلاو کنه بابا اوس مې بلا وکړه عالم دا ساوه مې چلاو خزه بابا اوس مې بلا وکړه عالم دا ساوه مې چلاو او سیدنا اولی خزی جگر قل کړما اوس بیزارات ژوندون کړما اولی خزی جگر قل کړما اوس بیزارات ژوندون کړما یا اولی خزی جگر قل کړما اوس بیزارات ژوندون کړما اول مې نو اوس مې بلبل وګړه عالم دا ساوه مې سلام اول مې نو اوس مې بلبل وګړه عالم دا اوس همیشه په کور کې جنګ وینا ټول ګاونډیان زموږ نه تنګ وي اوس همیشه په کور کې جنګ وینا ټول ګاونډیان زموږ نه تنګ وینا یا اوس همیشه په کور کې جنګ وینا ټول ګاونډیان زموږ نه تنګ وینا ځکه مې تېښته ته منزله وکړه عالم دا ساوه مې سلا وکړه ځکه مې تېښته ته منزله وکړه عالم دا عبدالقدیر وطن والا دوبا د دوو ښځو د جنجال توبه عبدالقدیر وطن والا توبه د دوو ښځو د جنجال توبه عبدالقدیر وطن والا توبه د دوو ښځو د جنجال توبه نن مې په خدای وجارو عالم دا ساوه مې سلا زما د زنې د سرخاله یا د اشنا مال امانت بد ساتم ووړی د ټول کابل کې دي و په منی راغلي سلامت غواړي خانونه یا خالونه ټول د مخالونه خالونه یا د ځینې خاله غلامي به دې کومه
ورشه د یار تپوس دې وکړه که نه او په لار کې پروت دی په سر خاورې باد وینه په مخه راغلی راته جاړي وسیله ونجلي پرو ګوش کېدلی وي یا باطل ننګرهار د ډډېرا یا په نورو تریخو په ما خوږو لګېدله یا دا نیمه شپه ده ټپې خوند کړي څوک به مین وي څوک به ورک د ملک وینا زه چې سبا د خوبه پاڅم او که نه میرویس و د کلمې سره دې سمئ او یاد کاکا چې کله ځکه د ودرېږي جنه وایم په زړه دې څه دې ماته وویلونه نوبت دې ده او ګل کاکا بچه داره د ښځو جنګ شو په منځ کې وکړه د سوکړکو ګزارونه او کما وکه په غلطه راته ګوري وی حالات تا په شرګا و شرموینه یا په کشمادو کې میلال کا دا څوک ده چې جنازه مې د اسمان ملایک وینې دې خبرې نه هرېږي او که نه ومن ګډمان نه یې شوقاني وڅوک چې غلط ګمان کوي خراب دي سینه یا د ټماټر په شان دي سورې و د طبخي په شان دي تور در پسې شمه یا خوله دې د ګوړې ناخوږله په لنډه زونه دې ګنې ګنې لیدینه یا پلاره سپین ږیرې ته دې ورکړم نو تمامه شپره ته ټوخي دې ویښه یمه او په حال مې یو الله خبر دی د دنیا کې عالم پیستنه خبره وما وغدې ته یا خدای وګلري د یا بابو جان ته جوړما ولې د یا ګلا ولري د یا بابو جان ته جوړما ډېره مننه ډېره
قدرمن دوستانو د خپرونو په دې برخه کې ځو یوه لنډه دمه اخلو بیا هم زموږ ملتیا وکوئ د جوړ په خیر خپرونه ده له شمشاد تلویزیون سره اوسئ دوستانو ښه راغلاست درته وایي هر چیرې چې یاستئ ښکلی پسرلی ولرئ دوستانو زما خو لاړه لکه چې په وچه کې څه واوره باران وشو که نه ښه یو اړیکه لرو څوک له کومه ځایه السلام علیکم په خیر رالي وروره السلام علیکم فلاحونه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو څوک زړګیه صحتونه دې ښه دي الحمدلله خدای دې ژوندی لري صحت ښه ده خیرتي ده مننه ژوندی اوسې بس قدرمنه اورېدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم او ګل کاکا ته هم سلامونه وړاندې کوم فضلادي وردګ یم له کابل نه ها ډېر ښه افضلادي جان وردګ وردګ صاحب څنګه ده په وردګو کې کومه میوه زیاته کېږي وچه میوه لمده میوه پلاوان وروره نو په وردګو کې دا ماڼۍ زیاتې دي ماڼۍ زردالو ماڼۍ د ویلاړو ماڼۍ کور دې ودان غزني کې بیا زردالو کشته او دغه کورت دا شیان ډېر دي والو نشته دا ځینې خلک دا ماڼۍ مچي وي خو څه کشته وي دا ژم یا بس چې واوره ورېږي بیا لږ لکو وچه کشته ورته وایي په وردګو کې د کومې ولسوالۍ ګرانه باندچک ولسوالي ورته وي خاصه ولسوالي واه څه ښه ښکلې ولسوالي ده ډېره سرسبز هم ده د برق بند هم جوړ شوی ده که همغسې وران ده دیوالو نه اوس وران دی نه دی جوړ شوی دا وګوره زمونږ ستونه شتمني وګوره ښکلی بند وګوره بیا له هغه نه پورته شیرخانه ده که نه دا مرداد ولسوالي ده او څونه ښه ښکلی بند ده د برق باید دا جوړ کړي ټول ولایت په برق نه واخلي صحیح ده که نه بالکل نه موږ د شیرخانې نه پورته یو د بند نه هم پورته یو ماشاءالله زمونږ ډېر وزیر صاحبان او ډېر ښه مخکښه مخور خلک په حکومتونو کې تر ډېره ځایونه ماشاءالله خدای دې ډېر کړي زمونږ ځانګړي سلامونه د وردګو ډېر محترم مشران دي که نه تاسو ورته واریزه وړاندیز نه ده کړی دا بند در جوړ کړي والا پلاوان لولو داس دی چې نشته دي د اوس وردګو کې هم خو داسې څوک نه دي پاتې چې سړی ورته وړاندیز وکړو بس هر سړی د خپل ژوند ته کېوي داسې خاص څوک نه دي کې پاتې هر سړی په ښه خبره خپل ځان ته کې شي نو هر څه خراب دي خدای دې در جوړ کړي الله دې بس رحم در باندې وکړي نو ګل کاکا وایي چې دغه بې کیفیته او بې مزې او بې سیستمه دارو درمل چې کله راځي او بیا ورته حساب د ماشین یې له پیسو مخکې ورته ایښی او ټک ټوک ټوک 2 روپۍ چې رایه کړه دا د دې په اړه موږ سره نظر شریکه ګران وروره که نه نو دا د تا بیخي دا غږ دا صحیح رانغی زه پوه نه شوم په غږ باندې ګل کاکا ورته ووایه مهرباني مننه به ترېنه وکړو ګران ورور زموږ غږ په سمه توګه نه اوري نو ګرانه وروره ساره نړۍ مننه کوم کور دې ودان خوشحاله اوسې ښه شپه ولرئ یو وړه شانته خبره کوم اجازه غټه شان وکړه ځکه ستاسو توجه ټولو توجه غواړم خبره ما دا کوله ځینې ځوانان هغه په کال چې یو ډاکټر جوړېږي په هغه باندې زیات مصارف کېږي باید خارج هېواد ته لاړ شي هلته ډیپلوم والي که معدی که ګردی که هره بلایي په هغه کې باید تخصص ترلاسه کړي که دلته هم ډیپلوم واخلي ګل کاکا باید پوښتنې وشي د هغه د دواخانې پوښتنه وشي دلته خو یې واخلي دواخانه جوړه کړي او نور خپل کار کوي څوک یې پوښتنه هم نه کوي ناصر سیدي دا خبره کوله غوږ ده پاس پانډه کې وروره هلک لګېدلی دی ډاکټر نه دی سپینه چپنې اغوستې چا ته پچکاري وایه ډک شاغې وجلې الله ښه په دې باندې دا شور چې کېږي دا جرګې کېني هغه و چې نه زه د نه بچ غواړم زما دې وراره وجلی والله که دې پرېږدم زه وایم وزارت صحت عامه لرو شکر دی الله دې آباد وجان لري باید په کلو باندو کې ټولو باندې وګرځي دواخانو باندې وګرځي همدا وظیفه ده دا وظیفه ده دا ډاکټران ډیپلوم تا د کوم ځای نه کړی دی ګل کاکا زه در ښیم چې کوم ځای کې اخیستی ده مګر عملیات کې بې نه شي ډاکټر شي ګل کاکا بدرز مې له چا نه واورېدل وایي دا د مګک ټول هورمونونه د انسان دي وایي نو ځکه عملیات په مګک کې خبره واوره خبره داسې چل ده زه به درته وایم که نه چې ډېر که هغه تخصص پسې وکړې او که څېړنه پسې وکړې
ډېر ډاکټران او ډېر داسې نور کسان هم چې د دولت په جګو په ټیټو پوسټونو کې دي هغه په همدغه رقم راغلي دي لکه دا کوم رقم شته وایه میرویس جانه ښه ډاکټران موږ لرو دې کې شک نشته یقین په خدای وکړه چې ښه ډاکټران بالکل یې لرو زه دا وایم د خدای مسلمان هر کار چې خو د لاسه وشو د انسان په سرنوشت هم لوبې کې مه کوه کنه د خدای نه خو ویرېږه دا عاجز غریبانان خلک مونږ تاسو د پیس پیسې نشته 400 600 ته ماله پیسې دي د تشیالي دا د ډیپلوم سره پاره کړې کېنه ګل کاکا کېنه ګل کاکا دا ډیپلوم په تګاو په نجراو کې جوړ کړی که نه دغه کوم شي هلته جوړېږي یعنې زه به درته وایم چې تګاو نجراو یعنې په دغه کې ګل کاکا نه لاړه مننه کوو ډېره زیاته مخکې چې دمه والا زموږ یو ګران ورور اړیکه نیول ډېر انتظار کې پاتې و اړیکه مې بېچاره کې ډېر خلاصېول ارشد خانو چې د پېښور نه اړیکه نیولې وه هغه ګران اړیکه پرې شوه مس ډېر خفه مې شو ډېر کوشش کوم اړیکه ویس نه روښېږي او لیکونه مې ویې لیکلي درلېږم چې څوک بیدار وړي موږ هم لیکونو ته بس یو پنډه لیکونه دې ټول په بوجي کې راودلېږي موږ په لیک لیکو موږ قناعت نه کوو بالکل صحیح ده دا وګوره دا وروره چې دې ته لیک راولېږي دا ته وګوره دې نه مهرباني ورځې پې له خیره دا د غوث الدین لالا سره په مابس کې یو ځای و خدای دې په خیر راخلاص کړي شاپور ته دې ډالۍ د ځان ډیوال منور استاد په کې درته وایم بابا په لګي وځه وټه یا باز دای بابا جانې بدی ترا شوق بیا د زمو جانې دې بابا په لګي د وټه یا باز دای بابا جانې او بدی ترا شوق بیا د زمو جانې اکنه
پهلوانه کې منور استاد دي خدای وبخي خدای دې وبخي ما ته ښه یاد ته راځي دا ټیپ راسره و او مجلس باجې غاړه کې وه او په خدای باور کې په دې ټیپ باندې د هغې سندرې ما ثبت کړي دي اوس موږ ته نه چالان ښه سړی و چالان یې به کو د خیر یې ما ځکه دعا کې به نصیب ښه سندرغاړی خدای دې وبخي او ټول سندرغاړي دي الله وبخي او خدای دې مونږ آینده نور د مرګ او د قطار نه او دې دغه نه وساتي او که نه ګل کاکا جادې شمه وایي په سپینه ږیره دومره مینه وایي په سپینه ږیره دومره مینه په زړه دې نشته د دنیا درانه غمونه ولې نشته چانه څه خبرې وایي جانانه دومره ولې سپینې جانانه دومره ولې سپینې که د پنیر د تاجپرغان خوړلې دي نه واه ږیره دې توره که جانانه ما جوړوله که وایي ږیره دې توره که جانانه چې د امزولو د پیغوره خلاصه شمه واه واه وایي په سپینه ږیره لیونی شو د لنګوټي پورې زونډې تړلې دي واه په هغه ته یې که نه نو خیر دی اوس خو سپین ږیري یو زاړه یو اوسني هلکانو ته اوس منتظره دی چې دې دې خپل کوشش دا وکړي چې خپل تعلیم ته یې توجه وکړي او ډاکټران دې ځان نه جوړ کړي تکړه تکړه ډاکټران صحیح اچھا خبره تجربه دې ترلاسه کړي ځکه دوه ورځې دنیا ده وایي نن دی که سبا دی او د عمل د زرغونشاه دی مونږ خواښ هم روان دي بیا مسافرۍ ته ځې که څنګه نه زه خواخوا بیا مې د خدای پاک سوری نه به یا خارج ته دا چې ډېر ژوندی یې 2 کاله 1 کال به ژوندی خبریال وي اچل میچه یې وکړه ولې میچه نه دی زه وایم چې که نه میرویس جان او پهلوان جان خدای هم زموږ د سره مه کموه خیر اوسې ستاسو سره وایم نه پوهېږم چې دا څه بجې شي په ما باندې خارق ولګي چې درېرې شي دې ډېرې ته که نه کېږي زه وایم چې دواړو جوړه ګل کاکا ډېرې زیاته مننه کوو خدای دې ستا عمر 100 کاله کې 1.5 کاله کې الله دې راته ژوندی لره نو نوبت به ورکړو خپل ګران مېلمه ته بعد له هغې نه بیا تا ډالۍ واورو صحیح ده صحیح ده ته هم ډالۍ له ځان سره وړي هغه به ولې نه ولې نه مهرباني یوه ډېره ښایسته سندره چې زما دوستانو ډېر خواهش کړی و پروګرامونو کې ویلی الکوزي صاحب ته او ایاس لالا ته د ډالۍ میرویس لالا په اجازه دی ډېر امیدونه نیکې هیلې د جانان پاتې شو ما نه په کلي کې ښایسته ښایسته یاران پاتې شو ډېر امیدونه نیکې هیلې د جانان پاتې شو او ما نه په کلي کې ښایسته ښایسته یاران پاتې شو ما نه په کلي کې ښایسته ښایسته یاران پاتې شو زه جدای د خپل کلي او د مور خوړه د غریبۍ د لاس ورک شمه پیغور خوړه د غریبۍ د لاس ورک شمه پیغور خوړه زه مسافر شوم یار زما په کش میدان پاتې شو ما نه په کلي کې ښایسته ښایسته یاران پاتې شو ډېر امیدونه نیکې هیلې د جانان پاتې شو ما نه په کلي ښایسته ښایسته یاران پاتې شو ما نه په کلي کې ښایسته ښایسته یاران پاتې شو غمونه ډېر دي زه یوازې په زنګېږم پکې د لیونو غوندې بس خاندم او ژړېږم پکې د لیونو غوندې بس خاندم او ژړېږم پکې چاته به وایم چې سرې شونډې سور پیزان پاتې شو ما نه په کلي کې ښایسته ښایسته یاران پاتې شو ډېر امیدونه نیکې هیلې د جانان پاتې شو ما نه په کلي کې ښایسته ښایسته یاران پاتې شو ما نه په کلي کې ښایسته ښایسته یاران
میرویس صاحب خبره دا ده چې میرویس تاسو په خوله باندې ډېر ښکلی شپېله کوي خو یو شی بل یې ماته معلوم دي چې کله شپېلۍ وهي دوستانو هغه شپېلۍ په خوله نه وهي په پوزه یې وهي هغه هم د پوزې یوه خوا بند کړي پښتک کې دي په بله خوا باندې دا شپېلۍ وهي چې یعنې په خوله باندې هغه رقم شپېلۍ څوک نه شي وایي خپلې ستا که اوس هم شپېلۍ راوړه وایي چا ویلي و که نه کوم پښتون ویلي سل ګزه ګام اچوم بل ورته دا ګز دا میدان زمونږ ټول کارونه چې دي هغه براله دي که نه پټ نه دي ژوندی اوس میرویس تا د بلې خپرونې ته شپېلۍ درته راوړو له خیره سره صحیح ده که زه به پوزه باندې او زه په خوله باندې صحیح ده که نه ګل کاکا څه لري ګل کاکا به خپله ډالۍ دوستانو ته وړاندې کړي ولې نه وبېکمه مخکې دې نه چې دا جګېږم نو زه میرویس جان جګېدل هم په لس دقیقو کې خدای د میرویس جان بدې سترګې لرې لري سره د پهلوان نه همدې دي چې موږ یې خوشحاله ساتلي زموږ ډېرې همیشه آباده ساتلې ده او دوستان چې ما الله ژوندي لري او خپل کتونکي دي الله ژوندي لري چا نیولې یم ښه هېڅ چا هم نه نیولې ورځه پې دوستانو ته چې کومه ډالۍ راوړې واورو د ګل کاکا څخه راوړې ډالۍ چې موږ تاسو ته نن شپه خپرونې ته کومه ډالۍ راوړې ده نو دا تاسو ګل کاکا دغه حال دی که دا ودې کته دا پرنجی به ورځې به پړې کې اودي دا د خدای مسلمانه سینه مې خلاصه نه شي که نه چې هغه خواجم خوا پرنجی نه کوي که نه
ګل کاکا خدای دې ژوندی لره خدای دې خوشحاله کړه کټندا دې بره کې نبره و لږ زره او شاته کنه دغسې زه خو نه پوهېږم خدای سروکې دی ویلې خدای دې ژوندی لره خدای دې ما آباد ویل وی کډې مې لاړې او دې ویل وی کډې مې لاړې بس شبه کېنو ښه مننه کوو ډېره زیاته ګل کاکا راولې ډالۍ نه دی نو اړیکه هم شته د پهلوان لالا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یاست روزانه بخیر په خیر په خیر وروره کومه خوراله ستړی مه شي د کندهار څخه چې یو سړی اواز چې د باندې ولاړ نه بس تاسو سره خبره کوم تاسو مجلس تاسو بندار ډېر خونداندار دی او ډېر خوند کوي نو خدای دې راوله سال د انډیوالان سره شري ته په خپله سره شې یاران دوستان ګرد سره شیاست بیخي الحمدلله بس سلام علیکم داسې خوندور دی خوند کوي او خدای دې راته جوړ ژوندی او سلامت لره څنګه ده په کندهار کې هوا باراني ده شی می اوري نه اوري مینه د کندهار کې ټول حاله باندې اسمان شین دی داسې نازک نازک باران اوري نازک نازک نه یخ ډېر دی مهرباني وکړو ګرانه وروره که زموږ د ګل کاکا موضوع دې اخیستې ګل کاکا وایي چې زموږ تاسې خاورې ته زموږ تاسې وطن ته بې کیفیته دارو درمل راځي د دې مخنیوی موږ څنګه وکړو د دې مخنیوی ستاسو په چارواکو باندې کېږي که زموږ ستاسو چارواکي چې رشوت وانخلي انشاءالله به دې مخنیوی کېږي خو داسې خلک شته چې جاران چې هغه زموږ ستاسو د خلکو سره زموږ ستاسو د چارواکو سره لاس کړي خو هغه ته پیسې ورکړي که هغه غواړي مخنیوی وکړي ډېر په اسانه سره کېږي نه زموږ د یارانو زموږ د مجلس زموږ د انډیوالانو څخه یو خاص فرمایش لرې که نه لرې یو خاص فرمایش یو ښه غزل کې راته ووایاست کاکاجان راته ووایي ډېر مننه به ښه یو غزل به بیا ورته ووایي ښه په دواړو سترګو خدای دې مر څه ګردو یارانو ته دې سلامونه کوو په مخه دې زیړي ګلونه ښه شپه ولرئ خوشحاله اوسئ نو پهلوان لالا وخت هم مهرباني یاري نه کوي مهرباني نو خدای پاماني به وکړو بعد هغې نه به دوستانو ته هم چې ډالۍ درلوده هغه به ورته بالکل مهرباني قدرمن لیدونکو نړۍ مننه کوو ستاسو ټولو څخه چې تر دې دمه زموږ سره وئ زموږ ملتیا مو وکوله او د جوړ په خیر خپرونه مو په ډېره زیاته مینه له شمشاد نړیوال تلویزیون څخه ولیدله د هغو دوستانو نه هم ډېره زیاته بښنه غواړو چې کوشش کوو خپرونه کې راسره برخه واخلي او زموږ سره اړیکه روښ نه شو له خیر خفه کیږئ مه په راتلونکي خپرونو کې به حتما ستاسو اړیکه زموږ سره روښ کیږي نو د افغانستان په هر ګوټ هر ولایت هر کونج کې چې یاستئ ټولو د خوشحالیو څخه ډکې شپې ورځې غواړو د شمشاد نړیوال تلویزیون پاتې خپرونه مه هېروئ له شمشاد سره اوسئ تر بیا د خدای په امان کوربدان جرمن صاحب زما سره خپل په شخصي اتاق کې را سره ملګري دي هر یو بشیر جان او سیف الرحمن او سمیع جان او مرجان او بس همدغه رقم ټولو ملګرو ته دې همدغه سندره د دوی خوا ډالۍ نو میرویس جان و میرویس لالا ورځه پې له خیرې سره صحیح څه درته ووایم یو چاربیته وې چارمې خو مې وویلې ولې ویلې و دې ونه ولیدم څه خبرې یو جانه ویوجو خیر یو زبردست سندره خیر یو څه وایي بیا شاته پسې ټپې کوي بشیر جان او سید محمد ته د ډالۍ مزار کې تاسو ورغان کې بالکل ستانه ته ونه ویم ووایه ووایه مهرباني مهرباني وقت سوالات جبت گل پرنگ او کنه او تدل رکم دا
او یو عاشقو خبروم دې دا والا یا عاشق څوک چې کوي سپینو مو ویشي ویشي او پلاری و شمامت خانه ته معلومو یا پلاری مرشد کې پاتې شو یوازې او تر برانې ورسره کړي ناتلاني نازولی و د مور اختیاري خپلو او په ورو ورو به لوی د ګلابونو د یو دستي وساتلي مزداره او محبت د ورسره کوو بسیاره د یو ورځو نه یو ورځ سهار وخت او شپو سره به کار ته تا د توتي سپو چې ډکې یا بېلې وې د ګمرو او شرنګهار د خط په لارې ورو شرنګهار د سیمانو مې په طرفک شوي او د هوا سره زړګی هلب ځلب شو یا په غضب کې راوچته شول خامه او په دیوال مخکاره کې بیجاره یا اسم خان یې ولیده د ګلابونو شیربانو نظر دی وړی په منګلو جلې پرېږده چې زړېږي په ارمان او اوس کیسه شروع کوم د یوسف خانو د یوسف یوه خونه مې بندې وه او همیشه به په دغې لاره روانوي یوه ورځ د شیربانو وکړه پوښتنه او ورور دې کور کې ګلې څه کوي ګزرانه بیا بندې ورته جواب په داسې رنګ او په دې غره کې مې یو ورور د نګامه دا روټي ورته سهار وختي وردمه او لښکر پسې وځي چې موجودانه څه سواب ده چې د پوجرانه وکړو ښځې نه کړي د پردي سړي پر سان شیربانو ورته زر لاس په تندي کې پوج مقارېږه لږ په ماشیني ربانه او کوم ساعت چې ډوډۍ کېږي ته خپل ورور ته پس د هغې به شروع کړي دا بیان یو جلۍ وي تېرېدلی شیره غوندې او ما راوړی و د هغې جلۍ فرمان بندې لاړه الله والي ورور ته وویل ورور تاسو کړو غوسې نه په میدان په هکلې بندې زرې زرې کړه ما ته مې راوړه خبرونه د زنانو بندې راله واغمسې په غلانه شیربانو بیا آواز وکړه چې پر ما ورور دې زما په باب کې څرنګه ویلې او ګنې سوځي په لمبو کې دې ګران بندې اس په خوله ونه ورته لاړه او خماري سترګې سوې د ژړا نه شیربانو کړې خیري د مینې یار ته چې یکۍ سب د غره کې بندیوان په یکۍ سب به اوس راشي قیامت او تر برانه پسې ورته شونو چت په یکۍ سب یې واچوه سلام او د ښکار غوښې تا په منګلې آرام د بګې خبرې دوی سره کولې سره لږ د غمۍ د پاره ولې د سب